څه نومېږي دغه لاس د لږ داسې کا ساکه لاس د لږ د نواز موبایل داسې ونیسه نه داسې شي ته څه نومېږي سدیس ماشاءالله ته څه نومېږي باسط خان نور نړۍ کې ماشومان مستی کوي ناز ګوري خوندونه ګوري د ژوندانه مکمل سهولتونه ورته شته وي مګر زما افغانستان کې چې کله ماشومان ښي لاس او چپ لاس وپېژني بیا خوارۍ پسې وځي بیا د کور مسؤلیت ورغاړې وځي بیا د کور چلولو طرز و طریقه بیا ورښایي زما د وطن زما د افغانستان نه سپین ږیرو د سپین ږیرتوب څخه خوند واخیستلو نه ځوانانو له ځوانۍ څخه خوند واخیستلو او نه زما ماشومانو له ماشومتوب څخه خوند واخیستلو دا ټول د جنګ بدبختې پایلې دي چې دغه ۴۵ کلونو کې مونږ امتحانوو او مونږ سره ګورو او ریښې تر دم ګړۍ مونږ پورې رارسېږي عیسی خان لږ نږدې شه اواز یې سمه ټیک ده ستا پلار څه کوي پلار دې مړ شوی او ستا پلار پلار دې کراچواني کوي کله کراچواني کوي کله موچي توب کوي او ستا ورور شته نور څه کار کوي دا کراچواني کوي او ستا نور ورونه شته ما دوه ورونه دي دوه ورونه دي یو ورور مې بندي شوی دغه عام ولس عام افغان هر نظام تر هر قیادت لاندې ځورېدلی ده کړېدلی ده د دوی دا شکېدلي بوټان د دوی دا پښې د دوی دغه معصومتوب نه ډکه چهره او د دوی دغه د خوندونو ډک عمر په داسې حالاتو کې دي دا ماشومان بیا ډېر په ناز د شپې ویده شي او سهار چې څه وخت زړه وي را بیداره شي او چې څه تیار وي ویې خوري او څه شي هغه یې مګر افغان بچی داسې نه دی افغان بچی خاورو کې رالوی شي سختۍ کې رالوی شي سختي وګوري غربت وګوري زما د وطن حال دغه رقم دی زما ته راتلونکي حال دغه رقم دی زه کله کله وایم چې نور بس دی نور سدیس په شان نور دغه ځوان په شان ماشومان نور بس دی دا ټول د جنګ د بدبختۍ د بې اتفاقۍ سبب دی سدیس مکتب ته ځې ته مکتب ته ځې سبق ته ځې افر مکتب ته ځې ښه افر بس